تشویش کې کار بچ خون تشویش کې مننه کومه یای چې په مارای کې د ببرخي جانانه تکاسا په مارای کې د ببرخي جانانه یس برانګ بانګ ویدوي یس مننه کومه قدرمن اوریدونکي لیدونکي ښه پیغام خو نه پیغام که خیر وي دغه خپرونه د پوره بیا شعرون روغلي دي داسې په ډالۍ ډالۍ نوستي ځکه چې پسرلی دی ونې شنې دي مانده ته ګل دي بادم چرګي دي ځکه چې دغه خپره د شنې ونې سره ډېره مینه لري خو یس که خیر وي د میک شعرون لټکي بدلون یې کړی دی وایي چې د خپرې نام لږ څانګ وکړئ ځکه پسرلی دی دی دا لږ ساعت تېر کړو یس په دا کمرې کې ګرځي په دا پوڼې کې که خیر وي پیریونه نه یونیم باید زده کوي شیرینه زده کوي ځکه میک د شیرینه داسې دي لکه پیری دی چې په ونسي وشه دغه شعرونه و چې لږ یې تیز کړي دغه پیریونه سره کوم د لږ ښه ښه شیونه وي خپرې یې پر ایښي دي یس که خیر وي د مشاعره په دغه اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې بله ورځ پیري د خوله ته والی و دوړې غوښینه یې سره کوږه وي بیا مې ورته وویل چې وسړی دغه نه لټکي څانګ وکړئ پیریون خو داسې دي چې څه یې دنده وکړل خو وایي چې نه بیګې واسه پیره پرېږدي نه دغه شاعر نوم دی ګلزینډای صاحب وعلیکم سلام جوړ خطا کړه چې ژوندای مې ولیدې ګلزینډای صاحب دا کاغذ کې ګوته ما وایه دا خو څه پیریون نه دي شعر خو څه داسې دی چې نورې خبرې نه پکې اوږدومه بس یو ورځ چا راته د پوهنتون استازو ګیله یې راته وکړه چې چلی صاحب او وی ویل چې تاسې په دا تعلیم باندې هم یو څه رڼا واچوئ په شعرونو کې نو دا دی چې شعر مې تیار کړی وایي چې سوچ میوسی دغه نن سبا تعلیم ته سوچ میوسی دغه نن سبا تعلیم ته خبر نه دی جمع منفي ضرب تقسیم ته او کال په هغه دغه تیر کړي څه زده نه کړي کال په هغه دغه تیر کړي څه زده نه کړي اخر لاړ شي د کرکټ میچونو ټیم ته او د پښتو په لیکدود بالکل نه پوهیږي د پښتو په لیکدود بالکل نه پوهیږي د پښتو په لیکدود بالکل نه پوهیږي ټکه کړای نشي الف او ب او جیم ته پښتو په لیکدود بالکل نه پوهیږي ټکه کړای نشي الف او ب او جیم ته او دا بل ماغې د مقطع د وای چې مغلای د البته او په یو میم باندې خو پوي شي پوي وي ای علامه په یو میم باندې خو پوي وي علامه حق حیران وي د دویم نمونه میم ته نقل باندې لاړ شي دا شعر مې لږ مات ګډ غوندې وي بخښنه غواړم پوهنتون ته خو په نقل باندې لاړ شي مخکې تللی نه شي موخې او تصمیم ته او چپړې مه وایې دې هغه ته مقطع ته او د بله چې کله کله ګلزونډی لیونی شي بیا له سره هر څه اړخ کاري ترمیم ډېر ښکلی شعر دی خو جاندان چې جاندان په خوله ونه ویل شو که نه وایي چې ته به په خپل کلي کې جوړې تکاسا ته به په خپل کلي کې جوړې چې یو زخمي شي بل به مینه ورشاړي مننه کومه ګلزینډینه ډېره مننه کومه واقعا چې پیریونه نه ارنیولی و شی پکې وي ځکه چې ډېر تیز و خو ځکه د لږ مود ګوډ یې ځکه سره ووایه چې بله ورځ پیري لږ خفه کړی و ځکه چې دغه چې په خپله ادا کې نثر زیر غوړي خو بیا مننه زه نه کومه چې یوه پیره ښه دی یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې دا سینارونه سهار ته ورخېږي دا غوړ غوړ سینارونه نه دي ځکه دا یو نیم سینور سوی څه وي دا منځ کې داسې کوت کې په دا پسې نتلی و وښایي داسې وړیکی غوندې پړخیجان پرې رانیولی و ورته ویلي و چې اسپې متعی شعر ښایي یې دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب خیلی 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 زړه به پیسې چې غېږ به درکړم او چې ورکې که جانان ته پته ولګي نه ماشاءالله ښه یې ژوندی دی
که در بده شعرونه مزرع خود دوا بیتونه دی چې غصه در نشي دا چوکۍ که چوکۍ ما چوکۍ به مو تو کوي دا د لرګي چوکۍ دی چې دا مو تو نه کوي دوا بیتونه دی یی چې یوره چې په اخبار کې پښې تو نسکه ختلی وای بیا د پولیس نوملی وای ګرام یې رشوت خیره مننه بله یوه هغه دو بیت دی نو یی چې د ځینې ولسوالۍ ته چې خیمې وړي په موټر نه دې ښه کلاکې وتړي که څه یې د ځینې ولسوالیو ته چې خیمې وړي په موټر نه دې ښې کلاکې وتړي چې موټر نه ولویږي بیا مسؤلیت نشته ایسه بودونه تیز شوي دي بودونه یې تر اوري که نه خامخا بود بیسي خامخا هلکه وي رو بشم شعر ته یای چې هر سړي وخور د وطن خو جوړ یې نه که مړې که خپل ځان خو جوړ یې نه که مننه یا چې په چوکۍ باندې جنګي نه دی خدای چې څوک به ملامت وي که څه یې په چوکۍ باندې جنګي نه دی خدای چې څوک به ملامت وي بس معاملې دې رنګ په رنګ خو جوړ یې نه ډېره مننه یا چې یوه ګوته چې بل ته ونځه څلور ګوته د زون ته شي که څه یې یوه ګوته چې بل ته ونځه څلور ګوته د زون ته شي دا خو ډېر غټ دی پیغور خو جوړ یې نه یا چې د وطن خاکینه چې هر سړي خوړلي دي که څه یې د وطن خاکینه چې هر سړي خوړلي دي د چا ځای شولو زندان څوک تېر شول په لاور خو جوړ یې یا چې بس که شرشمګله د حالات به زر بدل شي که څه یې یا چې بس که شرشمګله د حالات به زر بدل شي ته به خوب کوې ښه سوړ خو جوړ یې نه ویایي چې تاریخ یې معلم په ټول جهان دی تاریخ یې معلم په ټول جهان دی د کلي وړکي مستړیاوي ادکې میرې مننه کومه شرشمګل صاحب نه ډېره مننه کومه ځان چې واني مخیمه به دا په دا لیاره کې د میټر نه چلېدلې وي نیول یې به وي زه کالدل یې دي کنې مې خو دا هغه هېڅ که خیر وي ځکه یې ویني چې دا پریونه هر شی ویني دا میک شعرن خو پیره یې پر ایښي دي پریونه نه نن سبا بیتونه شعرونه لیکي مننه نه کوم که خیر وي میک یس یو بل داسې شاعر لري چې پریون یې چېر وننسي بل سړی نیوایه نه شي ځکه سخت دی تیز دی خو پریونه سره به یې ده پته ولګېږي چې پریونر نه سي که دایر نه سي یې دغه شاعر نوم دی چې چلی سي السلام علیکم خیلی جوړې جوړې نه ماشاءالله نن خو ډېر تک زیړ برېښې لکه زیړه مرغۍ نه دي خدای دې ژوندی لره نو سپرلی دی که نه پسرلی په اصطلاح ډېره زیاته مننه دوستانو زما شعر داسې دی خدای دې وکړي چې زموږ د ملګرو د توهین سبب ونه ګرځي ځکه د توهین موخه مو نه ده فقط اسلام هدف دی هغه څوک چې نوی په نسوارو باندې عادت کېږي باید دې ټکو ته متوجه واوسي د نسوارو په اړه دی دوستانو شعر وایي چې نسوار یې واچول غاښونه یې چینجن دې واړه نسوار یې واچول غاښونه یې چینجن دې واړه او نه دي خبر د ښځو زړونه یې غمجن دې واړه بیا وایي چې هغوی چې وایي په ما ګرانه د نسوار هم کوي هغوی چې وایي په ما ګرانه د نسوار هم کوي زما په فکر دغه خلک دروغجن دي واړه او بیا وایي چې په خپله خوښه چې واده وکړي او حق یې هم دی په خپله خوښه چې واده وکړي او حق یې هم دی او د داسې ورځې مو یاران هم ارمانجن دي واړه چکچکې مو لږې کمزوري دي بیا خو داسې فکر کوم چې زما شعر ته درتانه دا ملګرو کې مې یو څه نسواریان دي ځکه دا چکچکې سمې ده وایي خیر پار سره ته او بیا وایي چې د شوا یو څو ملګري لرم ډېر را باندې ګران دي رښتیا یو څو ملګري لرم ډېر را باندې ګران دي رښتیا او د شنو نسوارو تفدانۍ نه کرکجن دي بیا وایي چې دا هوی حق دی ښځه هم باید ناراضه نه شي دا هوی حق دی ښځه هم باید ناراضه نه شي او له ډېرو ډېر په دې خبره ګیلمن دي واړه بیا وایي چې یو یاد دې نه دی مسافره یاره هیر مې نه یې یو یاد دې نه دی مسافره یاره هیر مې نه یې او د ستا یادونه په ما بار درجن دي چې چلی هم نه په سګرټو نه نسوارو عادت چې چلی هم نه په سګرټو نه نسوارو عادت د څنګ ملګري ورته ځکه قهرجن دي واړه
ناسي دا څه وایي درې وو دا د څه ول میش خو نه ناسي نه سیګریټ څکوي نه ناسو وایي چې څرګه لاندای ګودر ناروغله پکاسا څرګه لاندای ګودر ناروغله په بام ور ارڅا سره شنډه مې رنگ نیولای دا تشویش کوي ورکو مننه کوم چې چلی صاحب نه ډیره مننه کوم لټکی دا غای ته ما کوي ولای سره پړخي جن غونډه کړل زخ پلاب کړو غلایم خو بخلا غوړم زکه کله کله وانی ماجی ما ځان سور ون سم نزن کیږي خو بیا چې چلی صاحب نه مننه کوم چې لګي شرای میکتا وکړب کړو غلی بخنه غوړم دنه دله په تصمیم وته نسی چې دا مردور بیٹا اپ سور کی دنه ځونی خلوص کی مننه کوم یس که خیر میگیو بل داسې شاعر لري چې دا یار وخت په دا ساروکه ګرځي چې کله دا تیز بود وی یونین پرای رو خوستای وي وشه دا خپل اب کې ډوریږي ای دغه شاعر نوم دی زرګول چې روشي سلام خیر ورکه جوړه نصار د ډېر خطرلای لکه فلمي اکټر واګه ما نیم بکنه اوس خو ټارون شو ټارونو ماشاءالله خیر ارشاد رغول شیرونو یو شعر سره د در نه چانه بعد والا کی وای بعد نه لاګي شعر یا کارو هو یی چې هر وخت بلاګیاوي خودوا نه خلاصوي معاشره آفرین تروخه بخي اورخ کی هر وخت بلاګیاوي خودوا نه خلاصوي معاشره دا چې شکاوي معاشره دا دکوي خپل جوبونه والا خپل خلوتونه عايز بعد استارشه دکوي خپل جوبونه والا خپل خلوتونه جوب دي چې تشګي مرکب سي وګدای مشره دا چې شکه جوړي چلکای کې دو مانس کې شاید نه کی رښتیا کې نه خدای دې خدای د خیر کې وځي امين جوړي چلکای کې دو مانس کې شاید نه کی چیخه کې پیسو ته پلانجای وړه مشره دا چې شکای مشره تشویش کوي خلاص وی کسانو را باس می پیسې لانو را آفرین یوري وی کنه دروخي بخي اورخ کې صحیح خبره چې خاغړه مړای نه وی څنګه په پسای نه وی یا کې ساتو دروخي بخي اورخ کې چې خاغړه مړای نه وی څنګه په پسای نه وی داسې غریبانو ته بخي بیا نه ورځه مشره دا چې شکوي دا چې شکوي تو سی باز دا سپالو دي سره لیکل 207 مهر پوری دالې دي والله کنه تشویش کې کیسا یا یوه بلی جمعه ته کې 40 جوړ دوه تکي ها یوه بلی جمعه ته کې 40 جوړ دوه تکي دومره کسانه بیا چې خلق پستړیا وې مشره دا چې شکوي دا خیری خبر ایدو شتازن مشرون پو غلطه دی رو ازن زنم بولیدلی کنه شتازن مشرون پو غلطه دی روون خر دین زرگولی تای بالتا ورگه مشره دا چی شکوی منانه کوم ساسات می لگر بولیدلی و خیر خیر مننه ویای چې ته به ویلوړ و مو به ورینا اها پکاسا ته به ویلوړ و مو به ورینا نه د زنه خلک خدا شغیره ډېر با پردي مننه کما داغه میګه بایتینا شیرینا چې دی خو پرای نمړه ولې دی پریونه تای ځکه میګ خپل ادا څخه نه چې سم وو خو بخنه غوړي چار سم یلی وی ایوانی ما کی صاحب غلط نه وځي خو تاسو بخای قدرمنه یو شعر مصرا دای داسه موت ګور دای ځکه داسه یو پرای منی ولا و چې مخ به مو ور وړو و نه ډره دم به چې مخ به دل وړو بیا بر لا تخ و شدا سم په پاو کې لګ لګ چې ارشاد کما نن کما یای چې د نن سبو یک کسا چې ساری نه تیرے نام کو قرآن در اختیار خیالی د نن سبو یک کسا چې ساری نه تیرے نام کو وګدا یې پخوي بس بوټی نه تیرے نام مننه مزلنا عجیبا کو په غذاب زون کا کاړوي
مازلینه عجیبه کو په غذاب یې ځونکه کاړ وي سره څانډ وایي بیچکه دا نازینه ترې نه چا وي په مبله نه چا په ګریسې وي لاړلی نه تلې ته چالوس نه رسېږي نن سبا چا وي په مبله نه چا په ګریسې وي لاړلی د چا ببره څڼ یې بس سټایلي نه ترې نه دا نیم مخ یې کال کړی وي دا نیم یې وي پر یخی دا نیم مخ یې کال کړی وي دا نیم یې وي پر یخی ګیره شوله دا رقم سټایلي نه ترې نام والا ګل بشر خانه د امرآباد وسرال دشي والا ګل بشر خانه د امرآباد وسرال دشي د زنه زنه شته د عادتینه ترې نه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میګ مشاعره د غیزي پیروای میګ شعرونه که کیمه یوه کیسه داسې تیزه کړې وي زه بخښنه غواړم ځکه دغه مشاعره چې د یورم ثبت کړه دغه چې څومره شیرینه بیتونه یې لیکلي وي پریونه نه یې راخوستي وي ځکه چې دی د پریون په عرض کې وي معلومات ورکوي وشی دی د میګ شعرونه سپینه کیسه نه کیږي چې سپینه کیسه نه دی ځونینه په څانګو سپینه کیسه هر وخت کو بیا چې زه ګل بشر خان سره د وړه شعرونه تو څه ته حاضرېږم